کته زوغه شخصوار په نوم باندې ویډیو په دې فیسبوک او نیټ کې ډېر چلی اوس دې تبلیغیانو حضرات ځان سره ملګری په نوم باندې وختي هغه راغله زموږ استاني تراو نو ما چوری نو ورته وکړه کوي شاه سواری مله تبلیغي شاه سواری ویل کیږي مل څنګه راغله ویجی زمخ کې فنکارو مو فلانو اثر کسایو ویلن دا دم تراغله بیگم خود کشه د تیارو مې انتظار مل وجه طالبان میں روح بس شروع شوی زخم مخی فنکاروں مو دی تبلیغیانو صاحبانو ځان سره ملګری ما په دې څه ګمان کو ما ته ریکارډینګ کړی ما په دې څه ګمان کا چې دا اوس باغام دی او هر خلک دي واغی سره زمای اسلام نشو خبرې کېدې هغه کې ما ورته ویل چې ګوره تا یوټیوب کې اوس هم ستا یو ویډیو چلی تا نه یو کس تپوس کوي چې ستا زندګي څنګه بدله شو ته دې لارې ته څنګه راغلې نو تا ورته ویل چې دا چا مت غواړي او دا مونږ پسې رستونه ډېرې دعاګانې وي دا کوشش غواړي او بیا دې هغو ته ورته داسې ونیوه چې الله پاک وایي چې ته ما ته دومره نږدې شه زه به درته دومره نږدې شم لاسونه مې داسې او الله پاک کوئی چې تماته یو قدم راواله زه به درته په منډه منډه راشم دا خبره کوم ځای راغلې دا کوم کتاب کې تا لیکلې وه ما ته خو دا پته نشته دا علم خو ما ته نشته خیر سره خبرې کېدې دې حد ته راغلو قسم یې خوړو چې اوس که زه د عام محفل کې درته ویم ډېر راته ځان ښکاري ویلی چې ما ته دا حضرات وایي چې سکې کوه غلام کوه معاذ الله سودم کوه او بس موږ سره ګرځه راګرځه اقرار اخر کې کوي وی قسم دی که د رسول الله مبارک د محبت دومره تعلیم چاته ورکوي د کمال هغه د اسلام کوشش شروع کړو نصیحتونه یې ورته شروع کړه ویل ستا اسلام په دې لاره کې نه کېږي د هغې خپل اسلام نه د شوي ستا بس اصلاح وکړي که اسلام کو غواړي چې د بیعت وکړه سینې وکړه د نبي علیه السلام عاشق جوړ شه چې محبت ستا سینې ته راوسته نه سحر شته او نه جادو شته او نه جنات شته ورسره مې ټوکه وکړه مې تاسو تبلیغیان ووایي چې مخلوق څه نشي کولی او اوس وایي چې چا راباندې سحر کړی مخلوق یې سر کړی او مې ګوره مونږ مخلوق یې مخلوق ته راغلی او خپل به ته وایي چې بس د الله نه غواړو د الله در ته ځه نن د غیر الله در تراغی د غیر الله د وجه کرانه ده آج من اقول معززو من بتاسو تعلیم د امام الانبیاء صلی الله علیه وسلم ته محبت درکو ما ورته بیعت وکړه وی موږ ته مشران وایي چې بیعت اسلام کې د سره اسلام فقط د دعوت کار چلولی بیعت میعت اسلام کې نشته ما ورته ویل وسه د ستړیا بخاری مسلم ترمذی مسند احمد مصنف عبد الرزاق مصنف ابن ابي شيبه حديثنا صار الاسكنزلس مخصوص جلد كتابنا ذخيره الحديث حواله امام بیعتونه شوي د هغه په محبت ورسره بیعت شوی په جهاد شوی په هجرت شوی په اسلام شوی د مسلمان په خیرخواهۍ شوی امام الانبیاء سره مختلف بیعتونه شوي القول الجمیل د شاه ولی الله صاحب کتاب دی هغې کې د بیعت متعدد اقسام ذکر کوي مې دی درته څه ویلي چې بیعت اسلام کې د سره شته امام الانبیاء سره بیعت امام الانبیاء مبارک دی صنعانه راځي ورته وایي یا رسول الله در سره بیعت کوم او په دې در سره کوم چې زه به تاسو سره د هر چا نه ډېره مینه او محبت ساتم